السلام علیکم ګراني مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورغوټې شاندې کلیپ صحیح کړو. دا چې دی نو نیلم ګل ده، ورسره فاطمه ګل ده. نو نیلم ګل فاطمه ګل که راتلې ده او ناسته ده. نو دوستانو تاسو د فاطمه ګل هغه ورغوټې کلیپ صحیح کړو چې فاطمه ګل څنګه سترګې لګیا ده مګي سترګو نه یې اوښکې بهیږي او اوښکې صفا کوي. د څه وجه سره صفا کوي هغه ټولې خبره به زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دوستانو شرط دا دی تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. نو دوستانو فاطمه ګل اوښکې د هغې بهیږي، نو هغه دې وجه سره بهیږي چې دی نو د دې اوس هغه جګړې جنګ ټکور او دا ویمې دا ختمې شوي دي. اوس چې دی نو نیلم ګل او مراد او فاطمه ګل دی پخلا شوي دي. نو فاطمه ګل په زړه کې دا یریږي چېرته کې نیلم ګل بیا واپس زموږ کور ته رانشي، د مراد په ژوند کې واپس رانشي. ډمان خلک دې هېڅ پته نه لګي او خبره داسې ده هغه حیرانه شوې یم ده په دې خبره باندې، داسې شاک ورته میلاو شوی دی. نو سترګو نه خامخا اوښکې بهیږي ولې چې دواړه بنې دي. نو دا دواړه نشي برداشت کولی. نو اوس چې دی نو د دروغو دا چې کوم ویډیوز جوړوي دا د خلکو مخامخ د دوی په مخ باندې چې کوم مسکان دی دا چې دی نو فیک دی، دروغ دی. زړه کې یو بل ته دونه د دوی غصه ده، یو بل ته اور بلیږي د یو بل دپاره په زړونو کې د دوی هغه. نو اوس د خلکو مخامخ دی چې دی نو داسې ایکټینګ کوي خلک وګوري وهاها دا وګوره لکه د خویندو ژوند تېری. نو ټوټل دروغ دی، فیک دی او ډرامه ده. بس دا خلک بیوقوف جوړول دي. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او ما خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله تاسو سره به ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.